یوه ورځ زمونږ یو سپی و له دغه ځای نه د امریکایانو په سپي چې ورغه کړل دلته ټانګ ولاړ و دا زنداني دي واړه و دا موټرسایکلونه دغو ډېره جهاد کې خوارۍ وکړلې دغه کوټه کې دوی لږه ځای نه شپېلاک راته وسه چې ځه ما ورته ویلې ته 15 دقیقې انتظار وکړه چې زه یارو دا مال کور ته ورسوم درېیمې زمن دي دغو زمنو ماته دا خوب راچولی له ټولو ظالمه پوسته دا وه چې دا ډېره مهمه نقطه وه د ټانګو آثار دغه خوجه صاحب نه د جلیز خوازي جاجي صاحب د جمعه ګل د خدای وبخښي چې شهید و په هغه تشناب کې پروت و دا په یوه شپه 2 ورونه مې شهیدان سول یو هم د پلار د تره زوی شهید سه چې په کور کې په شهادت ورسول پس هغې ویلې وایي دا پیزایان چېرته دي ما ویلې پیزایان خو نشته خو زموږ پیزایان مې یو څوار ده دوه یې زمون دي دوه مې مزدوران دي او هغه ورورم چې کشر ورورم هغه د فتحې په ورځ د کوتل په سر کې ډروم وویشته شهید یې کړ نو د ټولو کونډې یتیمان پاتې غیر لندرحمانه روڼ غږ نه ډېره مننه چې موږ ته راغللی د درې شهیدان د جلیز د یوې کورنۍ درد روڼ غږ له خلکو سره د خلکو کیسې تر تاسو رسوي له کابله مو سفر د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ د هوایي پله سیمې ته وکړ هلته مو له عبدالرشید سره ولیدل هغه موږ هغو ځایونو ته بوتلو چې د ده د کورنۍ د تیر ژوند ډېرې خاطرې ورسره تړلې وې عبدالرشید زاړه سنګرونه پخوانۍ پوستې او خام کورونه راته وښودل هغه ځایونه چې یو وخت به پکې د ده د کورنۍ غړو شپې او ورځې تېرولې دغه د موږ زاړه کورونه دي چې کله چاپو وهلي دي ټول اوس هماماسې ړنګ ړنګ دي دروازې ماتې هر څه مات په دغو کورو کې موږ چاپو سوپونه میلي وخت هم ترې تېراولي د کفار نه به موږ ځان دغو کوټو کې ځان پټاوه د شپې د ورځې زمی به و دلته ډېر بد حالاتونه به واورې به وې بل چېرته به ګزاره نه کېده چې چېرته به لاړو وروره دغو ځایو کې به موږ شپې ورځې په دغو ځایو کې موږ سوري کړي وو په پښتو کې په هر شي کې موږ خپل وخت تېر کړی دی له دغه ځای نه له دغو ځایو کې د موږ مرکزونه له دغه ځای نه وه ولې نه سې اخیستی ټولو درښیم په ګوتو ګوتو یې درښیم چې دغه د مجاهدینو مرکزونه وو چې کوم ژوندي دي هغو ته اوس په ثبوت معلوم دي چې شهیدان دي هغه د الله وبخي پوه چې ژوندي دي هغو ته معلومات چې دلته موږ ترخې شپې تېرې کړي دلته به امریکایان ګرځېدل لنجرې به ټانګان به ولاړ وو دلته به مجاهدینو وخت تېراوه دا شاوخوا ته د موږ ټولې پوستې وې دا هم پوسته وه هوایي پله کې دغه تندي باندې هم پوسته وه په دلته هم پوسته وه هلته هم 15 پوستې په دغه ځای ته به موجوده وې د مجاهدینو ګشت و ګذار به اکثره وخت دلته به ډوډۍ خوراک به یې وه له ده ځای کې به ډوډۍ خوړله په دې بیاله د دوی د مجاهدینو راو و دا بیاله ده دا عین د جلیزه پورې تللې ده هغه مېمانخانه ده له هغه ځای به راوتل ته به اودس کوو په دې راو به وتله د شپې په چاپو کې کله به چې ټانګونه راغلل دا بیاله د مجاهدینو د راو وه داسې جام نه و ګوره دا پس ماشاءالله ټول شین ده دا ټول باغات ده ټولې دا بیالې پټې دي هغه کمرونه چې دي زیړه خاوره پرته ده هغه د کشو ده پوسته ده دا پوسته وه هغو تیږو کې پوسته وه په هوایي پله کې پوسته وه هغه کلي کې پوسته وه د حکومت پوستې وې اوله اربکیان اچولي وو هغه چې پسې واخیستل بیا یې نیازنامه واچوله نیازنامه راغله 2 کاله که 3 کاله نیازنامې دلته عمر تېر کړ
له ټولو ظالمه پوسته دا وه چې دا ډېره مهمه نقطه وه دغه سر کې دا تختي باچا ده د دې نوم تختي باچا ده نوم یې تختي باچا ده دا د تختي باچا دلته ډېره قوي پوسته دلته پرته وه دا مجاهدین الله دې وبخي له هغو ځای نه یې په دیراسکوپو کار پې کاودو کې به هره ورځ یو دوه پکې مرداروله آثار ستا نور کشې خلکو ویوړلې آثار ستا کشې خلکو ویوړلې کله چې د موږ په کور باندې چاپه وه د شپې یوه نیمه بجه وه موږ څلور ورونه په کور وو یو ورور هم پورته په خوجه صاحب کې و زنداني چې امریکایان کله راغلل تیارې یې کېنولې د شاته یې کېنولې او هغه پورې کلي کې کېنولې والته یې تیاره کېنولې د ورونو هم راهه کړله د تره زوی مورته چې منډه مو د موږ یو ورور په دغه بیاله کې ووته بمبار هم پرې وکړ اینې د بیاله اثار اینې ټولې د چرو داغونه په دې بیاله کې ووته د تره زوی هم په هغه بیاله کې هلته له امریکایانو سره مخامخ سو همالته یې ځانونه تېر پټ کړو واوره هم دلته لګیا ده د جدې اتلسم و د جدې اتلسم زمی و نو دلته بیا د موږ په کور چاپه وه چې دوه ورونه یو مې د پلار مې د تره زوی دی دلته په کور کې په شهادت ورسوله پورې یو مظلومیار شهید که حیدري دې شهیدان کړل د ملګرو سره اته کسه په دې اداره کې شهیدان وو ټول پاتې دي کونډه ټولو کونډې یتیمان پاتې دي په هغې چاپه کې ټول مجرده نه وو ټول زنداره وو چې په شهادت ورسېدل ټول شهیدان یخ ویلي وو هغه ځای کې وو مظلومیار هلته بیچاره ونې لاندې شهید کړی و حیدري یې د سیند په غاړه کې شهید کړی و دا ټول جسدونه یخ ویلي وو درښیم نن هغه ځایونه خاموش دي خو د دې خاموشۍ تر شا د ډېرو سختو ورځو کیسې پرتې دي ګوره دلته په هغه وخت کې د مجاهدینو مرکزونه په دغسې کورو کې دغو کوټو کې به اوسېدل دلته د پټې ځایونه موږ جوړ کړي وو پوه سوې وسلې به م هم پټولې دلته به له چاپین هم پټېدو دغه کلاو کې موږ ژوند کاوه دا د مجاهدینو د استومنې ځای و دا ځای نه وه ځکه چې دا کلاوې هم جګې وې هم یې هرې خواته سوري درلوده ځکه چې لیدلې یم پوه سوې بیرون منطقه هم څارله نو دغو کوټو کې د دغو ژوند کې دلته به بیروبار هم څوک به راتلل هم نه حیوانان سیاسر ماشومان ځکه چې څوک ویني همدغو کورو کې به دوی خپ وه د ورځې به یې دلته وخت تېراوه د شپې به وتله دا د مجاهدینو د مرګ دا یې د بیچاره ورور شهید څه دا مشر ورور یې و د ده نه شهید څه دا بیچارهګانو خو هم دا د کارونه خپل کول او نور هم دا د مجاهدینو سره به همکار به وو ورورګله خو د شپې به یې هم دلته په کور نه اوسېدله موږ چې د یوه زاړه سنګر دننه لاړو هلته مو څو زاړه څراغونه ولیدل عبدالرشید وویل دا زموږ د جهاد د وخت څراغونه دي هغه وخت کې چې موږ برقو استفاده نه سوه کولی همدغو چراغونه به موږ استفادې کولې همه خپ ډوډۍ موډۍ به ورته وخوړله مجاهدینو دغو ته ژوند تېرېده پوه سوې نو ځکه د کوټو کې خو لاین موږ نه سو راکش کړی وایه دلته حتما چا ژوند پکې کاوه خو بیا همدغه کار به هم تېر اخیستې چې دا یې هغو پېژانده نه چې دا څه شی دي ګل به هم کړله ځکه که لاین دې راتېر کړی لاین خو دوی د شپې لیده چې دا دغه کور کې خلک ژوند کړي دلته کور د شای ده موږ ورته ویل دلته هېڅ څوک هم نشته دلته مال اچو یو شی اچو نور دلته د ژوند خلک څوک نشته چې څوک پکې ژوند کړي انسانان دا بمو ویشتلي دي دلته چاپې ډېرې لوېدلي چاپو ډېر خرابه کړله رابغله دروازې ته به یې هغه ور وتاړه من ډرز وا به یې لوځوله له همغه سره به هم دا رالوېدې
څراغونه زاړه وو، خو خاطرې لا هم ژوندۍ وې. هر زوړ شی یوه خاطره وه، هره ډبره یوه کیسه وه، او هره لاره د یوه تیر وخت نښه وه. عبدالرشید موږ د خپل کور هغې کوټې ته هم بوتلو چې د دوی د کورنۍ تر ټولو درنه خاطره پکې پاتې وه. په همدې کوچنۍ کوټه کې د یوې چاپې پر مهال د دوی د کورنۍ 3 غړي په شهادت رسېدلي وو. یوه کوټه وه، خو د یوې کورنۍ د 3 عزیزانو د بېلتون درد یې په زړه کې ساته. شپه چاپه وه، دلته ډېر خلک بمبار و، دا جینې ټول بمبار کړل. موږ دغه تاکاو ته سولو، سیاسر ماشومان په همدې کوټو کې وو. دوی تر دغه ځایه پورې هڅه وکړله چې موږ وځو، دې خوا نه هم د تره زوی ورته ویلې چې ونه وځئ چې تیارې هم ولي، چاپه پورې خوا ده. بیا دغه کوټه کې دوی راننویستلي وه. دغه کوټه کې دوی 3 واړه په شهادت رسولي وه، چې هغلته تنور ده، هغه تشناب ده. د جمعه ګل د خدای وبښي چې شهید و، په هغه تشناب کې پروت و. غفار کام هغه کونج کې پروت و، او سلام دغلته پروت و چې موږ کله ورته راوستي اثر سم کړي وه. راستان ته یې به راوړي تاوده و. دا تشناب کې سهار وینې روانې وې په ناوه کې. په ټولې دنیا لیدلې چې وینې روانې وې، بیرون یخک سوې وې، واورې وې ډېرې قلپې. نو 3 واړه په دغه کوټه کې په شهادت رسولي وو، او په سرو یې ویشتلي وو. دغه ورسین نارنجک ورته راچولې وو، او دغه ځای نه یې ویشتلي وو په سر باندې. دوی یې دلته په شهادت رسولي وو. کله چې نارنجک ورته شوي، بیا دوی دلته بیا په سر ویشتلي وو، دا امریکایان وو ټول سره. دغه بیرون ځای کې یو شین شی لګولي وو چې د تیارو ته یې سیګنال ورکاوه. هلته امریکایان ټول ورسره ډله ولاړ وو دغه څا سره، چې زه یې کله ور وښکلم، زه یې ژوندی بولم، ونیولم. دوی یې دلته په شهادت رسولي وو. دې ته شهیدخانه ده. دا دې کور نه بیخي موږ استفاده له دې کوټې نه کوو. دا دینې د دروازې دي چې په هغه وخت کې ماتې کړل شوي دي، بیا موږ نه دي ور جوړې کړي. دا تاکا و، او ډېر ښه پوخ هم جوړ کړی و. دلته دوی ډېر راغلل، په شهادت یې ورسول. له امریکایان ټول دلته ولاړ وو. زه یې داسې بوتلم د شا کور کې، هلته یې چې کله خوشې کړم چې بېرته راغلم، هغو تیږو ته دوی ما پسې ګرځېدله. یا ورور دې ما هغه ځای کې پټ و چې تیارې چې واورو یې پښې دونه شنې شنې پې اړولې وې، پړسولې وې، یخ وه. 8 ساعته چاپه وه. نو هغه را رسېدلی و، دوی ما پسې ګرځېدل چې زه ورته راغلم، مالې زه ژوندی یم، سلام دي، څه وو، هغه یې په شهادت رسولي دي. چې کله راغلو دوی شهیدانو، بیا دلته چپرکټونه نه وو. موږ ویل دا به سپیچیش کېږدي 3 شهیدان، موږ خو چپرکټ لاندې مې ښه کړل چې له دې خوا خلک راغلل. د موږ بل ورور زنداني په سړک کې را روان و، وایي څوک یې تیاره وه، مالې زه یم، او غږ نه یې وپېژندم. وایي جان آغا ته یې؟ مالې و. وایي څنګه چل ده؟ مالې سلام دي، شهیدان دي کټو پسې. د هغه په کرم خلک ټوپک هم تېر وارسه. مالې راځه اوس پېښه ده. ټوپک یې ما راواخیسته چې نورو ملګرو راټولې، وایي راځئ کټونه موږ راواخیستل. بیا هم کټونه راواخیستل. 3 واړه جنازې دلته ایښې وې. د مازدیګر له اذانو سره موږ دوی خاورو ته وسپارل، جنازه یې موږ وکړله. د ژمي شپې ورځې وې، ډېرې لنډې ورځې وې. 3 کسان لاړل، خو د هغوی یادونه د دې کور په هره څنډه کې پاتې شول. د کورنۍ سپین ږیری پلار د خپلو سختو ورځو کیسه کوي. ما خپل نوم عبدالقیوم مې نوم ده. عبدالقیوم مې نوم ده، د مامنور خیل اوسېدونکی یم. په دغه پولیاوۍ کې مې کور ده. اول مې ورور شهید څه هلته یې ویست. دوهم یې زه دغلته ویستم په دې سره کې. په 18 د جد یې چاپه راغله، 2 مې زمن، 1 مې ورور، دا یې په کور کې راته شهیدان کړ. بل زوی مې هغه و چې 11-12 نفره په هغه کې شهید څه په پرېکړې کې په نام د نوررحمان ده، زنداني ده. نو دغه زه د خپل شهید غم نه خورم، چې زه مې خپل د زمانو شهیدان غم خورم. زه دغه عموما د افغانستان د اتنکي ځوانانو چې ځان په شهادت رسولی، او دا خاورې ورته نیولې، او دا وینې یې توی کړي، او دوی د افغانستان پیروزي یې راوستلې، اسلام ته یې راوسته، او دوی څوک پکې خیانت کوي که نه، پروردګار دې
اول نیک ورخي بیا نیک څه نه ورکوي خدای دې دې خاورې وکړي دا د یو برکت بل دا غذا زوړ یم له امارته که نه چې له دوسپرسۍ به یې کتله چې عسکر مري پرې خفه کېده به دا خلقي په امریکایي کافران او طالب به چې کېده پرې خوشحالېده به وایي دا غله دي دا سپېره دي دا به ټول ملت پرې پورې خندل نن د دغو سپېرو برکت و د دغو شهیدانو د وینو برکت و چې افغانستان پیروز شو دوی پیروز شوه دوی پاتې راغله او زوی مې هغه و چې د پاتې په ورځ باندې په شهادت ورسېده د 12 نفره د پاتې شو باقي مانده نفر یې د 23 نفره و که 40 نفر د په قبر ودرېده وایي ته خو په مرام ورسېدې تا خو خپل مرام حاصل کړه په شهادت چې مبارک شه لاړه دوه یې واخېسته هله فلسطین کې دي د شهادت پسې ورکړي له یتنامو یې درته مات کړه دې شهیدانو دې تنکي ځوانانو باګرام یې درته مات کړه دې تنکي ځوانانو دغه درې شی غواړم سختي تکلیفونه باګرام اصحابانو دغه نه تکلیفونه نه دي چې کېږي دغه مجاهدینو د افغانستان په دغه غونډه دره کې به یا 50 و یا 80 و یا 70 وه دغه مجاهدینو ته به چا شپه نه ورکوله چا به ډوډۍ نه ورکوله 11 نفر راته شهیدان شو زخمیان شو چا کور کې نه پرېښوده زخمیان چې موږ ډرومولي ما دې دغه ټولو شهیدانو هغه وایي چې له خپلو زامنو سره په بګرام کې بندي شوی و او ډېرې ترخې ورځې یې تېرې کړې دا اوله کې دغه چاپې ته چې کافران راغلل د ما کور ته وایي دا کور چې چا دی ما عبدالقیم څوک یې وایي زه یم ما چې کش شوم ما خو هغه ومویل هغه وایي اردوي ملي کې کولو پس هغې ویلې وایي دا فضایان چېرته دي ما ویلې فضایان خو نشته خو موږ فضایان د یو څوار ده دوه یې زموږ دي دوه مې مزدوران دي که دغه فضایان کوي دا د موږ آماده یو وایي مهمات یې چیرې ما ویلې مهمات خو موږ نه لرو خو کور دې نیولی مهمات پیدا کړه چې چا درته ویلي دغې سیاست یې د کور ودانې چې دا 3 توپکه 3 تمانچې او 3 ګردنۍ د غواو پښو ته ورخطا کړي د غواو پښو ته شهید پرې راکش کړه کافران کوخانې ته لاړه نه پس دغې چې موږ یې تلاشي تمام کړو موږ یې بوتلو لوګر ته دا یې بوتله باګرام ته زه یې 14 شپې وساتلم دغه ملت څوک جګ شه ما پسې راغی سره دغه والي زه یې راخوشې کړم زامن مې 3 کاله په باګرام کې راسته روک وو مزدوران مې روک وو دغه یې چاپه او دغه یې خط د پلار په خبرو کې یوازې یوه کیسه نه وه د یو پلار د زړه درد و فدایانو ما سره وصیتنامه شته ویلي دي چې مسلمانانو جګ شئ چې موږ سپین ږیري یو چې موږ علما احترامو ته بیایي موږ سپین ږیري یو چې موږ علما باګرام ته بیایي موږ افغانستان ته تجاوز وسه دا تنکي ځوانانو چې وینې په قرباني کړې ما 14 نفره شهیدان دي د 2 میندو اولاد مې دا 1 کونډې مې ځوانې کېنولي ما سره دي یوه مې ورېندار کونډه ده هغې زموږ پاتې د خدای بل مې د تره زوی ده دلته پروته په والله بله پرون مې 2 پیسې ورکړې وړې یې نه درلوده دا کور کې ما زموږ سره شهید ده خپله هم عملیاته زخمي وګوره مور یې هم عملیاته هما ښځه لاله 15 کاله کېږي نو په دې کې شهید له کوره موږ به هلته زوړزنې یو چې په یوه هلمند کې دې په یوه یتیم لاس کش کړي موږ پرې خوشحالي وکړو په مزار کې دې په یوه یتیم لاس کش کړي موږ خوشحالي وکړو یو یتیم ته دې یو جوړ څپۍ یو بوټ واخلي موږ خوشحالي وکړو بل کوم یو چې شهید خرج کړی وایي زما فورما ګوره او ما شهیدان ګوره ما ته یو خلیفه صاحب دغه کوټې جوړې کړي دغه په د هغون امارت کې له ما نه خلیفه صاحب دغه نه کړي دي چې بیوله غوښتی مولوي صلاح الدین دغه کوټې راته جوړې کړي دي په دې هم زه خوشحاله نه یم حقه د ما د خاورو کوټه جوړه کړې زه هلته ناست یم
چې سبا مې په آخرت کې زمن له ما نه ازرده نه شي چې زه پلاره زمونږ په وینو په کوټو کې ناست یې زمونږ د شهادت په وینو کې ناست یې ما خو شهادت د خدای په رضا ورکړی ما جهاد کړی پلاره تا ته مې نه ده کړی ښځې ته مې نه ده کړی ما ته ویلې زوی مې ویلې چې وایه پلاره دغه سر مې د خدای په رضا ده درې زمن به دوه لورګانې دغه اولاد مې که ساتلی شي هم جهاد ته وتلی یم هم نشي ساتلی هم جهاد ته وتلی شي مالې ځه خدای دې مل شه پسې بل زوی مې په هغه ورکړ جهاد ته ورکړ پسې دا مې ورکړ درې مې ورکړ شهیدان بل مې هغه ورکړ څلورم هغه مې شپه ورکړ څلور نفره ما له دغه کور نه شهیدان یو مې د تره زوی یو مې ورور دوه مې د تره مثلا چې دغه افغانستان ته باندې د خدای ورحمېږي د کورنۍ مور هم د خپلو زامنو د بېلتون غم په زړه کې واخیست د زامنو د شهادت درد یې دومره دروند و چې روغتیا یې هم کمزورې شوه خو د کونډو او یتیمانو درد هم له زړه نه شو ایستلای درېیمې زمن دي دغو زمنو ما ته دا خوږ راچولی خورایان مې دي لیور مې ده بل لیور مې ده وادېرېده د په دغه ناغورېغه باندې مرض باندې اخته یم من نه ښه نه بسته وادېرېده د الله په در کې ناست یاستو الله ته سوال کوو نو الله هم د سوال قبول کړي وادېرېده زمن مې اچېږي سره دا اوس هم چې راوړي نو زه پرېږدم هغه زړه مې واړه واړه بچیان یې پاتې دي هغو بچیانو باندې ځورېږم په ښځو یې ځورېږم دیارلس څوارلس یتیمان دي را سره وادېرېده نو بس د مسلمانانو ته د خدای شي وادېرېده خو موږ یې ډېر وکړی عبدالرشید موږ ته د خپل شهید ورور زوړ موټرسایکل هم وښود نن دا یوازې یو زوړ موټرسایکل نه دی دا د هغه ورور یوه پاتې نښه ده چې نور د راتګ انتظار نه کیږي دا موټرسایکلونه دغو ډېره جهاد کې خوارۍ وکړلې او دومره سختۍ دي چې حتی کوټې ته هم په دې تللي دي خلک مجاهدین ته تلله وردګو ته لوګر ته خروار ته دا خو په کراتو دغو موټرسایکلو باندې موږ ګشت وګزارو خو اوس هم دا ده شکر ده الحمدلله ستا دغه دو پسې نه لنجرې رسېدی سوې نه دا پولډر نه دا اوس دا ټوډیانې دا د هر غار خوله کې به د زیوه در او سره ولاړ به نه د کې کوم شی کېده دا د جهاد وسایل وو او د دو بس قدر وکړو جوړ به حال ده اوس هم کابل ته ځو راځي اوس هم لمدقه نه موږ استفاده کوو موږ نه موټر لرو نه شی لرو لمدقو نه استفاده موږ کوو وروسته عبدالرشید د فتح د ورځې مبارکي هم راکړه د داسې ورځې مبارکي چې د ده په روایت تر شا د اوږدو کلونو سختې ورځې او قربانۍ پرتې وې د عبدالرشید په وینا د هغو ځوانانو د وینو او قربانیو په برکت هغه ورځ راورسېده چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل دغه وطن چې نیول سوی دا فتحه چې راغلی ده دا په ډېره سختۍ راغلی دا په مفت نه ده راغلی دا په قربانۍ مخې ته راغلی ده او ډېرې کورنۍ هم دغسې شهیدان سوي تاوانونه ورسېدلي غټ ضربې د موږ له امارت نه د هغه د دوی ته د تبریکي دا د نوي کال د فتحې چې فقط د قرباني امانت ته وساتي چې کوم خیانت پکې ونیسي ځکه چې ډېر کورونه خرابه سوي ډېر بچیان د خلکو په شهادت رسېدلي دي ځکه هر سړی همداسې په هر ولسوالۍ په هر کلي کې داسې دردېدلي دي وروره سختۍ یې لیدلي مشکلاتونه یې لیدلي دي او قربانۍ یې لیدلي دي د سرو وینو مشکلات ډېرو خلکو دا ډېر سخته ده دا نه هېرېږي اول لکه ما زه اوس خپله که په یو چیش کې یم چې ور وړاندې سم دا ورونه را په یاد شي چې ښه هغه په چیشي لاړه نو زه ولې دا خیانت وکړم ځکه چې د هغو شهیدانو د هغو ځوانۍ ته زه ګورم نو زه وایم چې یاره دا خیانت خو خیانت راځه د خپله بېچارهګي ښه د دې ډېر کارونه دي د خپله بېچارهګي ښه خپل ژوند کوه دا یو مالداري او کسب کوو دغه کې اخته یو راغله له وظیفې هم ورتېرو له بل ځکه انسان خطا ده یو مغروري کېږي یو چا سره زیاتی کېږي یو شي ته د لاس وراچې
موږ وایو چې یاره نه هغه نه هم دا خپل کور خو که نه زه خپله په وظیفه کوم وظیفه هم به خپله ور پرېښودله ځکه مې وایم ویلې چې دا دې موږ په وس نه ده پوره دا وروره ګله یو خطا کېږي یو خیانت کېږي راځئ له ده نه د خپل کور چې دا سبا ته دې شهیدانو ته په ټیټو سترګو ورنیسو ظالمه پوسته وه ځکه دا ډېره مهمه نقطه مه د هغې پوستې اکمال هم له هغې پوستې کېده د دې پوستې هم کېده د هغې پوستې هم اکمال له دغې پوستې کېده د هوایي پلنه او د دو رفت و رو هم ټول په هغه لاره وه ټانګونه به هر څه به په هغه لارې راتلل دې پوستې ته خو اکمالاتي پوسته چې وه دا وه هغې پوستې له هغه ځای نه اوبه جګولې دو به له دغې لاندې نه په ټانګو کې اوبه راجګولې دا پوسته وه دا یې مورچلي دي دلته مجاهدینو ژوند کاوه دې کورو ته به مجاهدین راتلله همدلته به برید به هم پې کاوه دلته به دوی ګرځه فقط نارنجک انداز به یې دوی ډېره اچوله او ده کې سپېجنۍ هم دا منطقه ډېره به سپېجني باندې به ویشته دا د تختی باچا پوسته دا ده دا پوسته وه چې هغه اثار یې پاتې دي نور یې ټول ړنګ شول یوه پوسته هغه ده یوه هغه تیږو کې وه یوه هلته وه یوه هغې کلي کې وه کله چې هغه پوستې راواخیستې دا هم سقوط شولې دې نه وتښتېد دلته یې ټول ژوندي ګیر کړله دغه خوړ کې وه یو ټانګ هم چې اوس بیا دلته مجاهدینو انیاز محمد چې وه هغه یې بیا کورو ته ولېږله وسلې یې ترې واخیستې کورو ته او کله چې اربکیان بیا ټول مردار شول زارې وو بعض یې چې کوم ووتل هغه بیا په دغو غرو وتښتېدل واوښتل خو اکثره یې وویشتل په پوستو کې په دغو غرو واوښتل اربکیان و رابطې یې کړې وې هغې خوا ته واوښتل سنګلا خوا ته دا پوستې فتح هم کړې وې دا پوستې فتح دې کې وسلې ډېرې وې په وخت کې دا ځکه دا مهمه پوستې وې د کې هر څه وسایل ډېر قوي وسایل دې نوم تختی باچا و تختی باچا و دا قوي پوسته وه ځکه چې دې نه ټوله منطقه زیر اثر لاندې وه خو کورونه هم وه دلته کورونه هم ډېر داسې یو ژوند هم کوو چې بیخي سخت ژوند و مواد هم انتقالول دو بیابګي هم کول او وار به هم کوه چې کله به دلته په ټانګ پې والوتم موږ ته به راغلل یوه شپه یې ټانګ هلته وه له ده جانې موږ هم راوخېدو خدای دې وکړي غفار کام هم راوخېده دغه ځای کې کېنولي وو ډېر قلب ولو ماوین یې کوه دا نبي هم راخېځولی وو بیا بوتلو هلته ټانګ بشکې وهلی وو هغه هم کیبل یې که راکش هم کړ دلته د شپې 1 بجه وه بیا موږ ته یې تاسې موږ سره رابطه کوئ موږ ورته موږ څنګه رابطه سره خو دې موږ کورونه دي موږ خو دلته ژوند کوو موږ تاسو سره څه رقم رابطه کوو بیا یوه جمعه پس همدغه معاون الله تعالی دې زنداني وبخي زه دلته په میل والم دا ځای مې شین و بیا دا په هغه پوسته کې مردار کې ویشته هغه ځوانان چې له خپلو کورونو میندو او کورنیو څخه جلا شول ځینې بیرته راستانه نه شول خو یادونه یې پاتې شول دا په یوه شپه 2 ورونه مې شهیدان سول یو هم د پلار د تره زوی شهید سه چې په کور کې په شهادت ورسول دغه 2 ورونه ما سره په باګرام زندان کې هم بندیان وه په یکو محبس کې وم یو په الپا کې وه یو په برابرو کې وه زه په یکو محبس کې وم
چې کله له زندانه را خلاص ولو 3 کال دا په شهادت ورسوله. وروره یو د پلار د تره زوی هغلته م تره پوستو وویشته په شهادت یې ورساوه. خدای دې وبخي زنداني کشر وروره مې بیا هغه ودرېده. د فتح په ورځ په 11 بجو د کابل و د میدان وردګ و قندهار په عمومي لار باندې کوتل په سر کې له 11 ملګرو سره لس شهیدان سو، یو یې ژوندی ووته. هغه یې هلته په شهادت ورساوه. د فتح په ورځ موږ غوښې تقسیمولې، خلکو خوشحالي وه، موږ غوښې تقسیمولې چې ودرېږي چې دا مور ته یې ور وړو چې دا غوښې خو یې لږ ټول یي پوه شوې په کفن کې م کړلې. نو دغه حالاتونه دلته تیر سوي دي او دغه د موږ ژوند ده، دغه باغونه دي، دلته ژوند کوو. یو نومېده عبدالسلام، یو عبدالجمعه ګل، یو نور رحمان. سلام د خدای وبخي هغه 14 کاله د جهاد وکړ. جمعه ګل یو 15 کاله په ایران کې و چې زندان راغی، بیا ګرځېده پټ ګرځېده. او نور رحمان چې و 22 کاله یې عمر و، 4 کاله هغه م جهاد وکړ. له دغه جمعه ګل نه سلام نه 3 زامن 2 لورګانې پاتې دي. له جمعه ګل نه 2-3 زامن، یوه لور پس له د ده له شهادت یوه لور خدای ورکړه یوه میاشت پس. او نور رحمان نه هغه مجرد و، هغه کور نه درلوده، بچیان یې نه درلودل. د سرپرستي یو سپین ږیری پلارم ده، هغه کوي. زه خپله په وظیفه کې وم، په ننګرهار کې مې وظیفه وه چې ورته وبدلې مشکلات د موږ د کور دي. وینا دا وظیفه د اور موږ ته کور را لغاړې دی، یتیمان را لغاړې دي. وینا والا دا خو وظیفې دي. پس وظیفه م خوښې کړله او بېرته په خپل کور باندې د دغو سرپرستي کوو. مور هم مریضه ده، دا 2 کاله د قلبي تکلیف ورته پیدا ده، د همغه تداوۍ باندې ده ګرځو نو پسې چې څه وخت به یې خدای ښه کړي. باګرام کې اوله چاپه کې زه 2 ورونه مې، یو مې پلار دا یې ونیولو، پلار هم په لوګر کې د فتحخوا له بیز نه یې راخوڅې کړه. موږ یې ویوړلو باګرام زندان ته. اول یې تور جیل ته ویوړو، له تور جیل نه بیا ویوړلو عمومي زندان ته. عمومي زندان کې 14 شپې پسې بیا د موږ په کور چاپه ووهله چې د موږ یې دا جمعه ګل دا کشر ورور په هغه وخت کې دا یې راوسته. بیا دا یې 42 شپې وې که 45 شپې په شو محبس کې واچاوه چې ته اقرار وکړه. خو هغه محبس یې م تېر کړ. بیا مخکې 2 دانې د نرخ مجاهدین موږ سره بندیان وو چې یو شهید نصیرا جان، یو کریم په سنګین باندې مشهور و، دا یې موږ سره نیولي ول د جانه. بیا موږ په باګرام زندان کې پاتې سولو. دا یې جمعه ګل یې راخوڅې کړه موږ نه، او 2 میاشتې مخکې بیا زه پسې راخوڅې سوم. بیا ما پسې مې بل کشر ورور چې د کرزي پاچاهي تبدیلېده اشرف غني ته یې سپارله، په هغه وخت کې موږ راخوڅې سولو. موږ کورو ته راغلو. 15 کاله پسې بیا دا 2 ورونه د ما په شهادت ورسول. او هغه ورور هم چې کشر ورور هم هغه د فتح په ورځ د کوتل په سر کې ډروم وویشته، شهید یې کړ. او یو مې د پلار د تره زوی په هغه شپه 2 ورونه سره مې په شهادت ورساو. او دغه مې تره ده د ما او پلارو دا 2 ورونه وه، دا دلته پوستو په شهادت ورساو وویشته. له د ټولو کونډې یتیمان پاتې غیر له نور رحمان نه. او سرپرستي یې د موږ په غاړه ده، هر څه د موږ په غاړه دي. کوي حکومت هم مرسته کوي، غواړي نه بندو وروره ګله باخبري یې کوي. دوی یتیمان اوس مکتب ته تللي دي، څه په دې پورې د زیمنیو په لیسه کې دي، څه د خوجه صاحب په لیسه کې دي، ټول هم درسو کې اچولي دي، مدرسه هم پرې وایو، مکتبونه هم پرې وایو. او سرپرستی مې یو سپین ږیری پلار د عقه کې روزه وه، میږې ما درلودې، نور کاروبار نه و دلته. یو 20 دانې میږې مې دا مې پولې، سهار به تلم مونځ به مې څه وکړم، مازدیګر ماښام اذانو سره به راتلم. او دا میږې هم داسې مخته سوې وې چې بلې خوا نه تللې، مې ترک کور ته راتللې، ځکه هغه هم له ډزو ډارېدې. کله چې دغه نالچې ته راورسېدم، له هغې ځای نه شپېلاک راته وسه چې ځه. ما ورته ویلې ته 15 دقیقې انتظار وکړه چې زه یارو دا مال کور ته ورسوم. دغه ځای ته رارسېدلم چې د دیراسکوپ ټکې پې وکړو، په هغه پوسته کې یې وویشته، مردار یې کړه. او دلته یوه ورځ ونښته، میږې له ما نه راتاوېدې. زه دلته د موږ دغه 2 کوټې وې، لاندې تاکاو ته مې ننویستې، همدا د میږو قد کې ناست وم. خو دا ورځ تېره تر هغه چې د هغه مردار یې جګاوه، موټر ته یې ور اچاوه، خو دا مندیقه یې دا رقم ته اور لاندې نیولې وه. پس ته چې راغی هلته په روزه ماته ده من کړی وه، ده نه و کړی. چې راغی ورور دا به څوک دا کوم یو ظالم و چې د موږ احترام یې ونه کړي. چې ګورم خپل ورور وخوت،
ولکه خو زه خو دې پې ویشتلی وم خو زه خو دغه ډاکې وم که نه خو دې پاس پوستې ویشتم که نه وایي ورور اوس کار وسه تیار ورته موږ ناست وو خو تا ته مې درته ویلی چې زه یو ځلې په شپېړاق پوه نه سولې نو ما ویلې ته رمې ته شپېړاق یې که ما ته کې دغه ویلې چې زه تیار ناست وم درسته ورځ مې انتظار کړی و نو ځکه ما ته دغه وخت موقعه مساعده شوه چې ما دا کار وکړه نو د تا غم کې هم زه نه وم په هغه وخت کې و ورور ورته ویلې و ورور زه خو مال را سره وم مال خو په منډه نه کېده که نه څه رقم ته مې رسولی هغه شهید هم کشر ورور و دغه وخت کې له ما نه پټ جهاد کوه ده د مکتب یې د دراسکوپ کار یې په همغه وخت کې هم کوه بیا به کله کله دی دلته به راته ورته نو چې ورور دی ورور په غم کې نه و په هغه وخت کې جهاد غم یې خوړ ما سره مال و مال ښه پوشاره یې راکړله خو ده ځان نه راښوده کمرو کې ناست و چې ځه ما ورته ویلې ته فقط 15 دقیقې انتظار وکړه زه یار کوټې ته ورسېږم چې ځکه له دې پوستې ډارېدم دلته یې نارجک انداز موږ ته راچوه هغه پلاستیکي نه هغه د ټانکۍ ده دومره کلکه ده چې په کولنګ نه سوری کېږي دا ټانکۍ دي د ټانګو دا د ټانګو اثار دغه خوجه صاحب نه د جلیس خوازي د حاجي صاحب په زوړ کې دغه ټانګ یې والوځاوه په هغه کال باندې چې بیا فتحه راغله د فتحې نه شپږ اووه میاشتې مخکې قوه راغلې وه ډېره قوي چې الله دې وبخي چې هلته یې ټانګان والوځوله او دغه اثار یې تېر پاتې دي هغه یې ټایر ده دغه یې تخت ده د ټانګ دا د زرې ټانګو دا یې په ثبوت حالات یوه ورځ دلته د موږه یو ملګری لاس پرېمځي د تره زوی داسې د پوستي عسکر په دې دیوال شاته راغلل دغه ونو کې دلته چې کله ونیوه هغه لاس په خټه و کاږل یې کړی و چې هی کړل داسې دلته د موږ پلار راورسېد په دغه کور ننوت دا 3-4 دانې راواوښتل دې خواته وایي څه کس څه کنځا کوي موږ ورته ویلې کس ننوت وایي دا خو قریشي و موږ ورته ویلې چې ګوره چې هر څوک و لاړ ننوتل وایي دا مجاهد و موږ ویلې ننوتو چې هر څوک و وروره موږ ونه لیده وایي تاسې ټول خاینان یاستئ دلته د موږ پلار سپین ږیری راغی وایي ورسه ورننوځه خو که یې 10 ویشتی که یې 10 ویشتی خو دی د وسلې ته یې ځان د شکه ورساوه اوس یې نسې راښکلی که د سوري خوله کې هم ده خو ته نسې ورنوتی ځکه چې دی په کور څه خپلې وسلې ته یې ځان ورساوه اوس یې تاسې له وسې نه خبر تللی ده همدغسې یې مخه یې وکړل او بېرته لاړل د دغه ځای نه ورته ولاړ و دلته د لاس پرېمینځه مخ و لاس یې پرېمینځل دا د موږ چینه ده دلته اوبه موږ راځي له هغه ځای نه راکش کړي دي و دلته دا سړک یې دونه بیروبار به هم نه و پوستې وې دلته پوسته وه نو وروره ګله همدغه باغو ته به قاچاقي راغلو یا اوبه موبه به هم ښځې کړې نور به بېرته لاړلو شنه به هم صرف دله په ډار به وروره دلته پوستې وې له هغې خوا هم شتې له دې خوا هم شتې امریکایان به دلته ولاړ وه قطار به چې راغی له همده ځای نه به یې خوسې کړل ټانګونه سپیان به ورسره و په دې باغو کې به ګرځېدله دې خواته به هم ګرځېدله وروره سپیانو به یې ډېر هغه کوله دلته ځای بویاوه هغه ځای بویاوه خو د سپیانو چل یې موږ زده کړی و هغه سپیان هم ښه و ناکامه و کار یې نه ورکاوه دلته یوه ورځ د موږ یو سپی و له دغه ځای نه د امریکایانو په سپي چې ورښه کړه دلته ټانګ ولاړ و دا زنداني دي واړه و متین چې دا سپي باندې ورکړه دا یې له دې غوږه ونیوه چې له پاس ټانګ نه یې ټک پې وکړ ټانګ سپي خپله لار پرېښوده لاړه د هغه لالکو په کور خواته وتښتېده چې راځه دلته راونښځي سپی هم هوښیار و هغې خوا یې منډې وهلې چې د مخ کور هغې خواته واسې بېرته راځه ورسې یعنې هغه سپی هم د موږ د هغو په سپیانو زور و دلته یې له غوږه ونیوه سپی دغه ځای کې ټانګ درولی و سپیانې چې راکښته کړل دغه ځای نه د موږ سپي پرې راښه کړل چې د سپی له دغو خو سپیانو غوږونه اوږده دي چې ونیول له دې غوږ نه هغو ټک پې وکړه چې ټک یې پې وکړه سپي خوشې کړه داسې یې کړل دا خواته بیخي رانغی هسې را دورسه خپل کور ته راغی دا د هوایي پله پوسته وه دلته پوسته وه پې باندې او دا ډېره قوي پوسته وه ټول مواد غذایي شی به چې راتلل دلته به کده کېده بیا به له دې ځایه توزیع کېدله
د دغه پوسټې نه بیا اکمال کړ. د منګه له دې رون غږ نه ډېره مننه چې موږ ته راغلل. د موږ د جهاد هغه کومې صحنې چې په موږ تېرې سوي هغه نشرات یې له موږ نه واخیستل او راسره وګرځېدل. هغه هر ځای چې موږ کوم کار کړی و شی و هغه موږ په سترګو ور وښودله، په عملي بڼه باندې ولیدله. او د موږ ډېره مننه چې دا نورې شبکې هم راسي د موږ احوال واخلي، همداسې رسنۍ راسي دا په سترګو ویني دا حال او ویې وایي. د موږ ډېره مننه راته. موږ چې له دې سیمې بیرته روانېدو جلیز مو له بلې سترګې ولید. غرونه خاموش وو، کورونه زاړه وو او لارې تشې وې. خو د دې سیمې په هره څنډه کې د تیر وخت یوه کیسه پرته وه. موږ له جلیزه یوازې تصویرونه رانه وړل، د یوې کورنۍ درد، خاطرې او د قربانیو یوه اوږده کیسه مو هم له ځانه سره راوړه. ځینې خلک له سترګو لرې کېږي خو له زړونو هېڅکله نه وځي. ځینې کورونه خاموش کېږي خو د هغوی دیوالونه د تیر وخت کیسې ساتي. د عبدالرشید د کورنۍ کیسه وه، د 3 شهیدانو، د یوه دردمند پلار، د یوې غمجنې مور، د کونډو او یتیمانو کیسه.